د ننګرهار والي شاه محمود میخیل وایي د امنیه قومندانۍ پولیسو په تیره یوه میاشت کې د بیلابیلو قضیو په تور شاوخوا 215 تنه نیولي او ترڅنګ یې سلګونه کیلوګرامه نشه یي توکي، وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. میخیل د امنیتي وضعیت د لا ښه والي لپاره په ولسونو غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه او خپلې همکارۍ لا زیاتې کړي. د حدود 200 کسو کې یعنې په یو میاشت کې په مختلفو جرایمو باندې نیول شوي دي او ټول 40 عملیات یې دي ترسره کړي دي. د دې نه علاوه د ټوریزم په مقابل کې مبارزې مدیریت 14 کسه نیولي دي، 12 ماینونه شنډ کړي دي، نیولي دي، 102 میله اسلحه نیولې ده، نور مهمات دي او تقریبا د 3.5 فیرم مرمۍ دای سره نیولي دي. ورته مهال د ننګرهار امنیه قومندان سمونوالي ملنیازی وایي د امنیتي ځواکونو ښه همغږي او د ولس همکاري د دې باعث شوي چې په تیره یوه میاشت کې د بیلابیلو جرمونو په تور 215 تنو د نیولو لاسته راوړنه لري. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو همداراز د جمعه خان په نوم یو کس چې په یو بل کس یې 300,000 امریکایي ډالره پور و، د امنیه قومندانۍ پولیسو په هڅو روغ جوړ، آزاد او خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. دا اختطاف شوی اوس هم د مخکې د ننګرهار کې چې تقریبا د 3 لکه ډالرو معامله وه، دا چې کله ورځي خپل قرض پسې چې زما قرض راکړه، دته فریب ورکول کېږي، بیا دا لیږل کېږي د پکتیا ولایت ته په دې بهانه باندې لیږل کېږي چې ته لاړ شه هلته 80,000 ډالر تا ته زموږ یو نفر د هغې درکوي. دا چې کله د پکتیا ولایت ته ځي نو دا هلته اختطافېږي د همدغه کسانو لخوا نه. دوی سره جوخت د تختونکو له منګولو آزاد شوی جمعه خان چې د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی دی وایي چې د پولیسو په هڅو یې ژوند او مال دواړه وژغورل شول. ارگان‌های امنیتی و غیر دولتی و تمام منصوبین پلیس ولایت ننگرهار، ولایت پکتیا، ولایت لوگر و همه فامیل و خانواده و دوستایی که در این راستا تلاش‌های کردن او ثمره تلاش‌های از ایناست، نتیجه تلاش‌های از شماست که فعلا من در حضور شما حیات دارم. ننګرهار کې ولایتي او امنیتي چارواکي په تیره یوه میاشت کې په داسې مهال د لاسته راوړنو خبر ورکوي چې د چارواکو پر وینا د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې له تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو او نورو حکومت ضد وسلوالو ډلو پر وړاندې چاڼیز او تصفیوي عملیات پیل شوي او لا هم دوام لري.